الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. کتاب ریاض صالحین 240 نمبر باب شروع. باب فارغ دی کی چی وجوبیت د جهاد او دغه فضیلت. په دې باب کې 8 نمبر حدیث ته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت کې دا وی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو ورېدلی دي. د الله پیغمبر فرمایي: عینان لا تمسهما النار. دوسترګي چې دی د الله پیغمبر فرمایي دغه دوسترګو تبور دا بن رسیږي. یعنی تعبیر د الله پیغمبر د سترګو نه کړي مراد ټول لفظ انسان مراد دی. معنی دا او مقصد دا چې دغه دوه قسم انسانان دې ته بر جهنم مور دا بن رسیږي. اول هغه سترګه عین بکت من خشیه الله، یو هغه سترګه چې هغه د الله د ویره د وجه نه هغه جاړي جراکی او د سترګو نه اوخ کې راوځي د رب العالمین د ویره د وجه نه، د الله د عظمت د ویره د وجه نه، د الله د عذابونو د ویره د وجه نه، ورځ د قیامت د سختۍ د ویره د وجه نه چې الله ته ودی د حساب او کتاب دی. وعين باتت تحرس في سبيل الله، او بل هغه سترګه چې هغه د الله رب العالمین په لار کې هغه شپه شو ګره او څوکیداری کوي، هغه د مجاهدینو د الله رب العالمین په لار کې د مجاهدینو هغه څوکیداری کوي کې مسترګه هغه د الله رب العالمین په لار کې د مجاهدینو پیره کې شوګیره شي او هغه بے خوب پاتې شي. نو دا سترګې باندې رب العالمین دا جهنم ور دا حرام کړی دی، هغه ته چرتم دا ور دا باندې رسیږي. دې حدیث کې اوله فائدہ دا ده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته دی راکړي په دې خبره باندې چې د الله رب العالمین د ویر د وجه نه مؤمنانو جرا پکار دا زګر استا بسترګ باندې اوخ کړه رب العالمین د ویر د وجه نه رااله رب العالمین بستا بدن باندې ور د جهنم دا حرام کی. دیو فائدہ به دا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیزی ور کوي په jihad کول باندې او په دې خبره باندې چې مؤمنانو مسلمانانو تاسو د غزاګانو طلب وکړي او تاسو مؤمنانو د اسلامي سرحداتو دغه په حفاظت کې د مجاهدینو د پیری لپاره څه وکړي هغه تاسو شوګيري وکړي او په دې باندې تاسو خپکیږئ نو خوشاله پدېشه چې د رب العالمین په لار کې تاسو څوکیداری هغه وسو توفیق درک الله تعالی په تابع نیول جهنم داتګي دا به حرام کی استا بدن دې ته به جهنم ور دا باندې رسیږي. الله دې موږ ته جهنم ور نه وساتي. دوشتم نمبر حدیث وعن زید بن خالد رضی الله عنه. زید بن خالد نے روایت رضی الله عنه چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. الله پیغمبر فرمایي هغه څوک چې د الله رب العالمین په لار کې غازی هغه مجهز کی هغه تیار کی غازی له پیسې ورکی مال ورکی سورلی ول واخلی دا هغه اسباب د جهاد او د سفر هغه ته برابر کی. نو څوک چې دا کار وکي فقط غزا د الله پیغمبر فرمایي یقینا دی مؤمن مسلمان ته الله تعالی د غزا اجر ورکړي. څومره اجر چې غازی ته هغه ملاویږي جنگ کوي د الله په لار کې د الله دشمنانو سره څومره اجر چې هغه ته ملاویږي دومره اجر الله تعالی دغه مساعد کستا دغه معاون ته چې هغه ته اسباب برابر کړي او هغه jihad ته اسباب ما تللی دي ته الله دون اجر ورکړي که څو هغه مجاهد چې هغه څنګه کې پروت او جنگيږي هغه ته څونه اجر الله ورکړي دومره اجر الله تعالی دغه تجهیز یو کې کستا الله تعالی ورکړي او بغیر د دې چې د غازی د اجر نه او د مجاهد د اجر نه کم شي. ومن خلف غازيا في اهله بخير، او الله پیغمبر فرمایي او څوک قائم مقام پاتې شو د غازی
او د مجاهد پاغه کور والاو کی چې داګه د شان د خیر رسي داګه اصلاح کوي داګه د خرچي غم کوي داګه د بچو تربيت غم کوي داګه د کور خیر ساتي د غازی انسان او مجاهد انسان هغه jihad ته تللی او کور والا ته پاتې او څوک لګيږي داګه غازی په ځای باندې قائم مقام داګه په کور کې داګه اصلاح کوي او د خرچي غم کوي د الله پیغمبر فقط غزا یقینا د مؤمن مسلمان ته چې د غازی د کور خرچه کوي د مجاهد د کور خرچه کوي او داغه تربیت او د اصلاح غم کوي الله فرمان د الله پیغمبر فرمای فقط غزا یقینا د کستم الله تعالی د شان ته د غزا او د جهاد هغه اجر او ثواب ورکړي څومره خوندور او خسته حدیث دی د الله پیغمبر تیزی ورکړي په سمانی الحث على التعاون على الخير چې موږ مسلمانانو تاسو د خیر په کارونو کې هغه د یو بل سره کومک وکړي هغه کې jihad وي هغه کې داسې درسونه وي هغه د قران درسونه وي هغه نور نیک عمل دی هغه د کل درند دي یتیمانو او داغي حقوق دي هغه د محتاجو غمونو او دردونو هغه سره کومک کول دي هغه د مریضانو هغه سره کومک کول دي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او تاسو ته دې راکړي چې مؤمنانو تاسو کو دیو به سره د خیر په کارونو کې کومک وکړي څومره چې هغه شانته یو کس خیر کوي یو عالم د بیان کتاب واغستو او دا شانته یو طالب دی هغه علم په څه وته اته د کور خرچه په سر باندې واغستله دا شانته یو بل هغه مجاهد هغه د الله په لار کې jihad کوي د کور خرچه په سر باندې واغستله څومره ورې چې هغه په څنګه کې تیر کېو jihad کوي او ته هغه ورې چې هغه په کور کې دغه خرچي خیال وساتو هغه اجر چې الله مجاهد ته ورکي هغه اجر الله تعالی شان په کور کې درکې صرف په دې باندې چې رب العالمین په لار کې دغه د کور هغه خیال ساته الله د خیسه اعمال توفیق موږ تاسو له ساده قبولیت راکړي وصلی الله علی نبینا محمد شغوف إلى ربه أحب رضا